اوس د دې مقدمه پرې چې څه کم 3 بجې دي زموږ د حوزوي شیخاني نه کسان ټاکل شوي په دې کې 2 کسان نارینه دي او 7 کسان زنانه دي چې ابتدایي درملنه دوی په مندره کې شوې وه علاج لپاره شیخاني ته انتقال شوي په دې کې یو مریض وضعیت وهیم دی او څه حالت کې دی نور مریضان کافي اوس ښه دي بعضو د اپریشنې وشولې او بعضو کار روان دی انشاءالله د یو مریضو کې وخیم دی دا ځای اوسېدونکي که نه د پاکستان چې کوم راستانه شوي کډوال دي دا پاکستان راغلي کډوال دي په دې کې ځای اوسېدونکي یو کس هغه ته دوکاندار و هغه دوکاندار چې ننګوي و هغه لګېدلی زخمي شوی دی او نور باقي ټول کډوال دي د هغې ځای نه راغلي کډوال زخمیان شوي دي علیکم زه سمندر یم د خیر آباد رالم د شور خیر آباد نو موږ کله رالو مري کیم ته نو پاکستان د افغانستان سره جنګ نو پاکستان ډېر بېغیرته وار وکړ په دغه باندې مري کیم باندې نو ډېر د مهاجر زخمیان او زما خپل د کور 4-5 کسان زخمي کړي دي. علیکم زه شیر زمان خبرې کوم موږ نن د پاکستان نه د ضلع دیر چک درې تقریبا 15 بجې په تورخم راواوښتلو او هغه ځای نه چې راتلو روژه ماتې ټایم نږدې 10 منټه پاتې روژه ماتې هم وکړه او چې روژه ماتې هم وکړو نو بس د هغې نه پس دې ظالمانو یو غټ شی راوارته او زموږ د خیمې مخې ته ولګېده خیمو په دې منځ کې ولګېده نور څوک نه وو موږ پکې بس زما سره دا 2 مریضانو دا رانه ولګېدل او ټول تالا والا شولو او دا مریض بیخي داسې مړ الله دې عزتمند کړي دا امارت والا بس دا راله 2 کسان هغه یو زما په څادر کې مراواچولو او ګاډي ته واچولو سیده هلته هسپتال راوړه ما ته نه دی معلوم خدای خبر چې هغه ځای څه نوم دی غني خیلو ته او زما ډېر خدمت وکړه الله دې عزتمند کړي الله دې وړ چې الله دې چا د لاندې نه راولي الله دې ټول دنیا د پاڅه کړي الله دې ورته داسې طاقتونه ورکړي چې دا ټوله دنیا یې د خپل لاندې راشي واده